شاد هغه ولاړ دی د هغه لالي له قبر کې د هغه لالي له قبر کې لکه لګیاوي څوک ژوندي سړي له قبر کې یاره ډېر ښه ډېر مزېدار او دا یو راغلی دی جولۍ یې د نیولې ورته دا یو راغلی دی جولۍ یې د نیولې ورته او دا بل راغلی دی د ژوند سپرلي له قبر کې او لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده او نن یوازې یو بابا بچي له قبر کې بیا ووایه دا شعر بیا ووایه لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو یاره ده نن یوازې یو بابا بچي له قبر کې او یو مسافر د عشق انجام ولیدو یو مسافر د عشق انجام ولیدو یو مسافر د چا د لاس بنګړي له قبر او دا واوره چې جانانه ستا د لارو اندازه ورپکې نه وه ستا د لارو اندازه ورپکې نه وه ژوند ډېر خو خو دومره څه اسره ورپکې نه وه ډېر ښه ډېر او یو داسې چاله تللی وم چې هغسې پاګل یم یو داسې مونځ مې وکړه چې سجده ورپکې نه وه ډېر ډېر زبردست او دا شی واوره چې نظاره چې هغې ویل چې واوره مین داسې غزل لیکي هغې ویل چې واوره مین داسې غزل لیکي هغه زما غزلو خو مقطع ورپکې نه وه بیا ووایه دا شعر بیا ووایه هغې ویل چې واوره مین داسې غزل لیکي هغه زما غزلو خو مقطع ورپکې نه وه ډېر ښه او شاید ستا د دیدنه ستا په درد کې ژوندون خو شاید ستا د دیدنه ستا په درد کې ژوندون خو مزه خو پکې دا وه چې مزه ورپکې نه وه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښایست دې دومره و چې چا کتلی ورته نه شو ساده خو دومره و چې بهانه ورپکې نه وه او تر یاره که اوس رسمه که نه خو غم مې نشته تر تا که اوس در رسمه که نه خو غم مې نشته ما داسې سفر وکړو چې دمه ورپکې نه وه هاي 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 ډېر ښه ډېر مزېدار شعر تر دی تا که اوس در رسمه که نه خو غم مې نشته ما داسې سفر وکړو چې دمه ورپکې نه وه او دا ستا د بېلتانه په غږ یې وورختې نه شوه عثمان کاکا دا ستا د بېلتانه په غږ یې وورختې نه شوه ما هره نشه وکړه خو نشه ورپکې واه یاره ډېر ښکلی یار او زمونږ داسې زړونه وو چې شپه ورپکې ورځ وه زمونږ داسې زړونه وو چې شپه ورپکې ورځ وه زمونږ داسې کور وو چې ډیوه ورپکې نه وه ډېر ښه ډېر او منصوره که مې چا پکې خاطر ونو که خیر دی منصوره که مې چا پکې خاطر ونو که خیر دی زما په کلي څه وجې هغه ورپکې نه وه ډېر ښه ډېر